أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. د هغو میرمنې به موږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقان یو په عمر کې همزولې. دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هغوی به له لومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. او د کیڼ لاس خاوندان او د کیڼ لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه. هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو اوبو او د ډېرو تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسوونکی. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه کسان وي چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي وو او پر ستره ګناه باندې ټینګار کوو. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. او ویل به یې آیا کله چې موږ خاورې شو او تش هډوکي شو نو بیا به راپاڅول شو او آیا زموږ هغه پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي چې مخکې تیر شوي دي؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیغمبره دوی ته ووایه په باوري ډول مخکني او وروستني ټول به یوه ورځ ارومرو راغونډ کړای شي چې د هغې نیټه ټاکل شوې ده. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. نو ای ګمراهانو او دروغجنو تاسې د زقوم د ونې خواړه خوړونکي یئ له همغې نه به تاسې خېټې ډکوونکي یئ. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. او پر هغو د پاسه به خوټېدلي اوبه د جل وهلي اوښ په څېر څښئ. هذا نزلهم يوم الدين. دا د کیڼ لاس د خاوندانو میلمستیا د قیامت په ورځ. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسې پیدا کړي نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې په رحم کې غورځوئ له هغې نه ماشوم تاسې جوړوئ که د هغه جوړونکي موږ یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر یعنې ټاکلی دی او مونږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسې بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهیږئ. ولقد